السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین حضار زه سید برقه حقیقا نزل بیا تاسو درانه حضور ته د نوی ښکلي شانتي ویډیو سره حاضر شوی یم. ګران محترمین حضار زما نوی ویډیو په دې باره کې دی، هغه هم د بیلو غوښتنې څخه چې تاسو صفات وکړم، تاسو ته ویاند وکړم چې په څه باره کې هغه تاسو ورته وګورئ. ګران دوستانو، دغه څومره په زړه پورې خوندورې شاعري د موبایل په شاوخوا باندې لیکېږي. تاسو ورته وګورئ. د موبایل د ښکلا لپاره د زما نن ویډیو په دې باره کې دی. موږ څنګه کولی شو خپل موبایل دومره ښکلی کړو او دومره ښایسته کړو چې هر یو لیدونکی وګوري ډېر په حیران او ډېر تعجب پاتې شي چې تاسو دا څنګه او ښکلی او څنګه په زړه پورې پر له واړول. ګران دوستانو، تاسو ورته وګورئ، ډېر ښایسته او په زړه پورې ویډیو ده. نو ګران دوستانو، دغه اپلیکیشن دا برنامه په ای موبایل چې نن سبا راوتلی دی په ای20 په هغه کې ډېر ښوداره دی. د خاص هغو موبایلانو لپاره جوړ شوی. لکه دا تاسو ته ګران دوستان، زما موبایل چې جې دی خو په دې کې دونه خوند نه کوي لکه په ای موبایلانو کې ډېر ښه باسي. زما موبایل نننۍ زما نوی ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل ته ښکلا ورکړو، خپل موبایل ته دومره ښکلا ورکړو لکه دا ویډیو کې تاسو ته ګران دوستان څومره ښکلې شاعري په موبایل کې لګېږي. ګران دوستان، تاسو د ویډیو مې سکیپ کوئ، دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چیرې نننۍ ویډیو مو خوښ شوی نو زموږ د انلاین پښتو پاس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پورې وروسته لایک هم کړئ چې دا سره مخکې موږ داسې په زړه پورې ناولدې او خوندورې ویډیو ته تاسو پورې در ورسېږي. نو ګران محترمین دوستان، دا یو اپلیکیشن، دا یو برنامه ده. دا اپلیکیشن چې دا په پلی سټور کې د یعنې پروژګاه کې د پیدا کولو دا ډېر مشکل دی چې تاسو پیدا کوئ. نو دغه اپلیکیشن د برنامې لینک دی، دغه برنامه تاسو ورته ګران دوستانو دغه برنامې لینک زه تاسو د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم. تاسو صرف پر هغه لینک باندې کلیک ووهئ، بس کروم ته ورځي، بس تاسو د کروم څخه تاسو کولی شئ دغه اپلیکیشن دغه برنامه لاسته په وسایط سره لاسته راوړئ. کله چې دغه برنامه دا بیر لیکل شوی دی، تاسو ګران دوستانو کله چې دا برنامه پیدا کړئ بس انسټال پر ووایي، صرف انسټال کې خپل ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو د ګران دوستانو درځئ ولاړ شئ د ویډیو په طرف د استعمال طریقې چې موږ څنګه کولی شو استعمال یې کړو. نو ګران دوستان، کله چې تاسو دلته راشئ تاسو ورته وګورئ دغه اپلیکیشن د بي اپلیکیشن دی. تاسو ورته وګورئ پر دا اپلیکیشن چې را ډاونلوډ شو پر دا باندې تاسو کلیک ووایئ. تاسو اول پلا تاسو ته راځي، یعنې کانټیکټ ووایي یا انسټال ووایي یعنې اوپن ووایي یا ریسټارټ ووایي، هر کوم لیکل شوی بټن درته راځي. پر هغه چې مو کلیک ګران دوستانو بس دغسې خانې ته راځي. تاسو ورته بس دغسې خانې راځي. په دغه خانو د ګران دوستانو استعمال طریقې دغه اول باندې تاسو ورته وګورئ دا د سپیډ دپاره دغه اشارې د شاوخوا اشارې اوس دونه سپیډ باندې چلیږي. ګور دا ما پای ته رسولی دی او هر څونه چې دې خوا ته راوړئ دغونه سپیډ کمیږي. تاسو ورته وګورئ دا سپیډ اوس کمزوري څه په لږ وار سره اوړي، بس هر څونه چې لږ تیزوي بس سپیډ لږ تیزېږي او چې پای ته ورسوي سپیډ دونه تیز. تاسو ورته ګران دوستانو دا د اشارو د سپیډ دپاره شاوخوا اشارې چې دي دا د سپیډ دپاره سو. او دا دوم لیک چې تاسو ورته ګران دوستان دا دوم لیک چې دی کشوي دا دغه اشارې پلن کوي، دا برته اشارې نری کوي. تاسو ورته ګورئ اشارې کوم نری سي دا برته اشارې داسې بردارې سي. تاسو ورته ګورئ نو بردارې اشارې سوې، یا د اشارې پر دغه اندازه سي دا موبایل ښه باسي، دا اندازه سو. او بل دغه بیا چې دی دا بیا پر دې باندې تاسو ورته ګران دوستانو ده ویني دا پر لوک سکرین باندې دا موبایل چې کلپ شي دلته لیکل شوی دی لوک سکرین. دا زموږ ته موبایل چې لوک کلپ یې کړو دا د هلته اشارې په هغه ځای کې قسمونه هلته اړوي وي. دا چې موږ هلته کشوو هلته دا پر سکرین باندې راځي د موبایل د لوک پر سکرین باندې. او دا بیا چې دی دا بیا د پر تاسو ورته ګران دوستان دا بیا زه چې کش کوم او دا بیا د دغه سر اشارې د سر کنجونه تاسو دا کنج او دغه کنج یو دا کنج او بل دا کنج دا ګور دا چار کنج دی دا دغه څه ګوري. تاسو ورته ګورئ داسې ګوره او دا شای د سر اشارې دا ګول سو او لاندې برته پر هغه حال دی. تاسو ورته ګورئ دا دې دپاره د سر دغه ګولې وي او برته موږ غواړو چې پر سیسټم برابر هغه سوز برابر سو او دا لاندې والا چې دی دا لاندې والا یې سره سمي دا لاندې اشارې سره برابري. تاسو ورته ګورئ دا اوس چار کنج سو دا ګوره دا لاندې کنجونه لوړ کنجونه خو هغه رقم دي دا لاندې کنجونه سره نږدې کړه ګول سو لاندې کنجونه او برته موږ تاسو داسې ګورئ لاندې کنجونه برته د چار کنج سو. دا دې دپاره څه ګران دوستانو او بل دلته چې راشي پر دې باندې پر دا انیبل بیکګراوند ایمیج دا چې تاسو اوف کړئ دا د موبایل پر بیکګراوند باندې موبایل پر صفحې باندې تاسو یو عکس خپل خوښ عکس درولی شئ، یو ښایسته عکس ودروئ هلته بره تاسو ته بس خپل اپلیکیشن ډېر ښوداره په لاس ځي. مثلا ګران دوستانو زه عکس پر ودروم
دا ګرانستان تاسو ورته ګوري پر هغه شا باندې پخوا تور پټي کوي دا اوس ما هغه ګل پر راوستل او شا بیکګراوند هلته د ګل پر راوستل دا د بیکګراوند لپاره دی او بل پر دغه سیټینګ باندې چې لیکل شوی دی به شو بیکګراوند ایمیج سیټینګ پر دا باندې تاسو کلیک ووهئ کله چې مې کلیک رانستانو دا بیا د بیکګراوند لپاره دی بس دغه لیک تاسو ورته ګوري دغه لیک چې کش کړي دی هغه بیکګراوند دونه دغه رالی موږ معلومدار سو دا ورته ګوري بیکګراوند پخوا خام هم نه معلومېده دا اوس موږ ته هغه بیکګراوند معلوم سو ده هر څنګه که شوی انسان دغه شو باید دا پر لوک سکرین باندې هلته به مشته تاسو معلومیږي او دوه مخانه چې دوه مخانه په دې باره کې دي دا څه ګران سره ا بیکګراوند مستنګ روشانه کوي بیکګراوند مخکې تاریک و هیڅ نه معلومه دا بیکګراوند روشانه سو او برته چې دغه شوی بیکګراوند ورکیږي تور صفه پر راځي هغه نو څه خوشته چا رقم راولي دا بیکګراوند لپاره سو او پر دا خانه چې پر دې خانه باندې چې ما پای تر رسول دي او پر دې خانه باندې چې وسوته ګوري دا په د لوک سکرین باندې کې د لوک سکرین کار دی چې موبایل مخ کلپ سي دا بیا هلته معلومیږي موږ تاسو دغه لپاره سو او بیا دغه اخري چې دی دا پر دې باندې ګوري دا چې که شوم د دا د اشارو د لپاره د یادام د بیکګراوند لپاره او تاسو ته ګران څنګه چې دوه خطر راولم هغه د بیکګراوند سپیره معلومیږي اوس هغه ګل ته تاسو ګوري بیکګراوند سپیره معلومیږي او دا چې د پای تر ورسول ما ګل تک سور معلومیږي تاسو ته ګورئ دا ګل تاسو ګوري ګل خپل په کلر کې د تک سور معلوم سو ګل تاسو نه ګران څنګه دا ګل د تک سور معلوم سو دا د دې لپاره او برته پر بیگ باندې وي دا شاته لاړې او پر دغه باندې انیبل نوٹ او دا چې پر دې تاسو کلیک وکړئ ګران څنګه دا بیا دغه شی ځنه ورکی دا سورته ګران سره په دې ځکه د لاسپیکر علامه معلومي تاسو ته ګور لکه په د ای موبایلان په لاسپیکر باندې داسې کټ شوی و دا خو معلوم سو او دا چې ان بلکې دغه شی دغه چې موږ تاسو انیبل کو اګه سره رکسو ګرځي دا سورته راشه رکسو سیده لیکراله ټول سیده لیکسوي او پر دا چې برته انیبل باندې به برته هغه شی پیدا سو د دې لپاره او بل پر دغه شو نوټ سیټینګ پر دا باندې چې موږ تاسو وګورئ سره اوس اول لیک باندې کاش کړه د چیز پر دی دا د ګران سره د لاسپیکر علامه چې ودا سم تاسو ټول تاسو د علامه ویني دغه راوځي 400 تاسو وځدوای سو دغه وځدي تاسو ته وي دوز پای پورا ورسېده او برته لوړوي ها کور کوي هم ورکوي مسدلې الله په دې وخت د لاسپیکر دون علامه سو او د دوم دانه چې د دې پرده سرته ګوري دا یو دونه بردار کوي دا سونه چې تاسو درو دغه برداري کړه او دا د دریم دانه چې بیا دی د پردې دغه لاسپیکر د سره برداري کی سر خوای تاسو دوی پای خو د رقم دي سر خوای برداري کی او دا بیا د لاندې ولای بیا تاسو ورته ګوري دا بیا لاندې خوای برداري دا بیا داسې ګولي برته داسې ګول ورځي او د لاندې ولای چې دی د دې لپاره دی د داسې ګولي داسې د لاندې خو نږدې داسې لوړ ځای جوړي نه د دې قسمونو سره سم رقم اندازه چې تاسو قسم ورکوي په هغه اندازه سره تاسو د اپلیکیشن شودار کول هر څه چې تاسو شودار کوي هغه تاسو پورې اړه لري ورته بیگ باندې وی ګران سنو بیا پر دغه بل باندې کلیک وي په دغه ایمیج سیټینګ باندې دا دې لپاره د سرتو ګران سنو هغه اشاره پر تیزی کمزوري کې د خپل حالت باندې رااله ګرام محترم دوستان دا وو دغه اپلیکیشن د موبایل د شودار کولو په جوړ پور او ناول د ویډیو لپاره ګران سنو د ګران سره ما ولته بس صفه درالم او د ګورو د اپلیکیشن د بیکګراوند سره علي او شودار خوند ورسه ګران محترم دوستان دا موږ تاسو نه ویډیو کوم چې دا نه ویډیو مخ خوښ شوی نو زموږ د انلاین پښتو پارسي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د غنټې نشان پر ورسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې موږ تاسو په پوری ناولې د خوندور ویډیو تر تاسو در ورسیږي کوم چې ویډیو خوښ ګران سره لایک هم خبر کړئ او په کمنټ کې ورکړئ چې ویډیو مخ خوښ شوه او والسلام